د لمانځه په اړه موږ او تاسو تفصیلي خبره شروع کړې وه. مخکې مې د لمانځه شرایط وویل، کوم چې د لمانځه در مخه وه چې هغه طهارت و پاکي و او داس غسل بیان مو وکړئ، د بدن پاکوالی و، د جامو پاکوالی و، او د لمانځه وخت و مخامخ قبلې ته درېدلو او تکبیر تحریمه. نن د لمانځه فرضونه بیانو. د لمانځه فرضونه کې اول فرض چې کوم دی الله اکبر ویل دي، تکبیر تحریمه. قسم بعض علماو دا په شرایط کې داخل کړی دي چې هغه د لمانځه در مخه دي، خو بعض علماو دا په فرایض کې داخل کړی. تکبیر تحریمه هر هغه الفاظ چې د الله پر کبریایي باندې دلالت کوي، د الله پر عظمت دلالت کوي، په هغه د لمانځه په شروع کې ویل، لکه الله اکبر موږ تاسو وایي. دغه تکبیر تحریمه حکم داري که چیرې چا تکبیر تحریمه نه وي ویلې، الله اکبر یې نه وي ویلې، دا سړی که هر څومره لمونځ وکړي، هر څومره په خشوع په خضوع په آرام باندې وکړي، د دې سړي لمونځ نه ځي. دا مسله ښه زده. یو سړی راغلی امام پر لمانځه باندې ولاړ، د لاسونو مازې غوږو ته یوړل، بس دلته یې ونیول د امام سره. دا سړی په لمانځه کې نه دی داخل. دا سړی که وایي ما لمونځ وکړي، لمونځ یې کړی نه دی. که وخت ځینې تېر سو، لمونځ یې قضا په دې پسې پات سو. دا مسله کې ډېر احتیاط وکړئ. بعض کسان د امام سره الله اکبر کې، امام وایي الله اکبر، دی د امام په الله اکبر باندې اکتفا کوي. دا نه ده پکار. الله اکبر پر هر چا باندې، که امام دی که مقتدي دی، ځانګړي الله اکبر په خپله وایي. دا لازم او ضروري ده. تکبیر تحریمه. د تکبیر تحریمې سره نیت او لاسونه، او نیت ګوري موږ تاسو چې کوم نیت کو په پښتو باندې دا هم کفایت کوي، لیکن نیت په خوله باندې ویل ضروري نه دي. که چیرې سړی وایي چې زما زړه او خوله سره برابر سي، توجه مې نور هم زیاته سي، بیا په خوله باندې ویل هم افضل دی نیت. خاص کر د عوامو دپاره نیت په خوله باندې ویل چې کوم دی افضله دی. وجه دا ده چې دا دماغ او زړه اکثره د دې د متشوي شي، اخوا دې خواته په نورو شیانو کې بند وي. نو دغه نیت چې کوم دی، زړه و دماغ چې کوم دی او خوله، دا ګرد سره یو سي. توجه سړي دا ډېر زیاتېږي. د پښتو نیت خو موږ تاسو آسان دی. نیت کوم د زړه د اخلاص، لمونځ کوم 2 رکعته فرض د سهار، په دې حاضر امام سي، مخ مې دی په لور د کعبې شریفي، الله اکبر. دا الفاظ ډېر ښه الفاظ دي، جامع الفاظ. که چیرې سړی دا نسي ویل، بس صرف دونې وایي چې 2 رکعته فرض د امام په اقتدا کې کوم، مخامخ و قبلې شریفې ته الله اکبر، هم کفایت کوي. کله چې دی لاسونه داسې پورته کوي، الله اکبر به وایي. دا لاس او الله اکبر به یو ځای سره وایي. لاس داسې ونیوي، الله اکبر. کله چې الله اکبر کوي، بعض زموږ کسان لاسونه داسې نیولي، داسې، دا دې غلطه طریقه ده، بلکل غلطه. بعضو داسې نیولي، بعضې داسې نیولي، لیکن افضل او صحیح طریقه یې دا ده چې لاس تا به مخامخ وي. دا د ګوتو سرونه چې کوم دي، دا به لږ داسې کږي، دا به قبلې شریف ته برابر داسې، او د دا غوږ د نرمۍ سره داسې ول الله اکبر. دا غوږ د نرمۍ سره برابرول ضروري دي. که ولګېږي ښه خبره ده، که نه ولګېږي پروا نه لري، نیت څه دی. دا جزئي مسایلو کې اختلافات، تا غوږ ته ولې ګوتې نه واړولې، پلان دې نه وکړي، دا رقم نه. بعض کسان خو دا ګوتې دونې ورځي کې د لاسونه دا رقم کې، دغه ورغوي اسمان طرف ته سي، دا هم غلطه طریقه ده. افضله طریقه دا ده د نیت تړل ده، چې سړی نیت تړي، لاسونه مخامخ چې قبلې ته ولي، لاس هم قبلې ته کوي. دا لاسو ګوتې به لږ داسې کجوالی ورکوي، کوږوالی به ورکوي، چې دغه د ګوتې سرونه چې کوم دي، دا هم قبلې ته مخامخ سي. داسې طریقه به وکړي، الله اکبر، الله اکبر. دا ډېره اړینه مسله ده. که چیرې چا لاسونه پورته کړل، الله اکبر یې نه وویل، دغسې لاسونه ونیول، داسې ډېر کسان دا رقمي سوچ یې بل ځای بند وي، په نورو شیانو کې فکر بند وي، چې کله لمانځه ته راسي خالي لاسونه دا رقمي عادتي لمونځ وکړي. د دې سړي لمونځ نه دی صحیح سوی. صحیح سوی خو هلته پرېږده، کړی نه دی. دا لمونځ کوونکی شمارل کېږي نه. لمونځ کوونکی اول لوارې د الله اکبر په ذریعه باندې د ده د دنیا اړیکې ختمیږي، د دنیا روابط ختمیږي، د آخرت او د الله د ملاقات روابط شروع شوه. دا د دې شروع ابتداء الله اکبر ده. که چېرې چا نه یې ویلي، دا په لمانځه کې داخل نه دی، هېڅکله نه دی داخل. په دې کې ډېر اهتمام کوئ. دا ډېره اړینه مسله ده، که نه ډېره اړینه مسله ده. اهتمام الله اکبر په خوله باندې ویل.
د تکبیر تحریما د صحت لپاره بیا علماو شرایط بیان کړي. اول شرط دا دی چې نیت به مخکې تکبیر تحریما به ورسره وکړي. که تا الله اکبر ویل بیا دې نیت شروع کړي دا هم غلطه ده، دا لمونځ نه دي. ځکه ټول افعال د لمانځه در مخه چې دي هغه به خلاصې، ته به بس عیار دې ته ولاړه چې الله اکبر وم د الله په ملاقات شروع وکړم، په قرت او په الحمدلله او په ثنا او په الله اکبر او په قرت باندې شروع وکړم. اول لواری به نیت کوي بیا به الله اکبر وایي. که دې اول الله اکبر ویلي بیا دې نیت ویل دا نسي کېږي. کله چې دې نیت وکړي بیا به د نیت او د الله اکبر په مابینځ کې به خبرې نه کوي. د لمانځه نه علاوه خارج افعال به نه کوي، خارج کارونه به نه کوي، فورا به الله اکبر تسبح. او تکبیر تحریمه په ولاړه باندې به وایي، لکه څنګه چې په لمانځه فرایض کې راځي انشاءالله ولاړه هم فرض ده. تکبیر تحریمه چې کوم د هغه به هم په ولاړې باندې وایي. په ولاړې ویل فرض ده د هغه چا دپاره که مریض نه وي یا معذوره نه وي، نو په هغه باندې تکبیر تحریمه چې کوم ده په ولاړې فرض ده. او دا تکبیر تحریمه په زړه کې هم نه ورکېږي، شونډان به شورې دومره انداز به چې ته په خپله واورې الله اکبر الله اکبر. دا ستا شونډان د ژبې حرکت به شورې، دا به هم نه کوي چې په دماغ یا په زړه کې الله اکبر وایي، دا هم نسي کېږي. په دې هم سړی لمانځه ته نه داخلېږي چې لمانځه ته داخل نه سي لمونځ سوی نه دی. دا ډېره اړینه مسله ده، په دې کې ښه پام کوئ. او دا چې الله اکبر به وایه، الفاظ د تکبیر تحریمه صحت لازم دی. ما درته وویل موږ همیشه لمنځونه کوو، خو لمنځونه زموږ داسې کېږي نه، ځکه موږ د لمانځه طریقه در اوسه نه در معلوم. دا موږ ډېره اړینه وبلل، د اکثرو ملګرو دا تمنا وه چې موږ ته د لمانځه طریقه په تفصیل بیان شي. نو تاسې الزام کوي الله اکبر به وایه، الله به نه وایه، مد به نه ورکوي، بیا نسې کېږي. اکبر به نه وایه، د ب او د ر په مابینځ کې به الف نه وایه، الله اکبر به نه وایه، دا هم نسې کېږي. الله اکبر الله اکبر. نو د لمانځه د داخلېدو لومړی شی چې کوم دی تکبیر تحریمات. دا قسم بعض علما دا په شرایط کې بیانوي، لیکن ډېر علما یې بیا په ارکانو کې بیانوي. خو بالاخر دا ډېر مهم شی دی، دا ډېر مهم شی دی چې که چیرې سړی دا نه وي کې لمونځ صحیح سوی نه دی. نو تکبیر تحریمات طریقه مې نن در وښول چې کله سړی لمونځ نیت جامه صفایي، بدن صفایي، ځای صفایي، وخت د لمانځي، قبلې شریف ته مخامخ ولاړ وي، نو بس یوازې پاته ودې دی چې دی نیت وکړي. نیت چې وکړي لاسونه به داسې ونیسي الله اکبر، داسې به وایي. بیا چې کله الله اکبر ویلي لاس به د نامه لاندې ونیسي. د لاس د نیولو طریقه دا ده د احنافو په نیز باندې چې دغه لاس چې کوم مړوند دی دغه دوې خچې ګوته به دا به داسې حلقه کې بیا به دا ترکه داسې وکړي. دا فرض نه ده دا ترکه چې بیا سړی بیا سبا پر دې اعتراضات شروع شي، دا فرض نه ده، مستحب طریقه ده چې سړی دغه لاسونه داسې دا دوې ګوتې پر دا مړوند راوګرځي او دغه درې ګوتې داسې وکښېږي، دا ګوتې د نامه لاندې داسې یا د نامه پر اندازه کښېږي او بیا وروسته سبحانک اللهم ووایي. نو تکبیر تحریمه مسالې زده کړئ، دا ډېره اړینه مسله ده. په دې کې سړی باید ډېر پام وکړي. کله چې په امام پسې نیت تړئ، د نیت سره الله اکبر په خوله وایاست، دا لازمي بل ملګري ته ورسوئ، بل ملګري، دا ډېره اړینه مسله ده. د ډېرو کسانو خوارانو لمونځونه نه دي صحیح سوي، لمونځونه نه دي صحیح سوي. په دې کې ډېر احتیاط کوئ. او چې کله بیا ته خپله یوازې لمونځ کوې دومرې اندازه باندې بیا وایې چې ته په خپله واورئ. خاص کر زموږ زنانې دا لمونځ چې کوم دی چې کوي الله اکبر نه وایي، په زړه کې وایي، یا دا ډېر وخت دا رقمې چې سړی پر لمانځه ولاړ دی چې پوښتنه دې وکړي چې ته قرات ولې نه کوې، ته په ما خبره زه په زړه کې وایم. ګورې دا واورئ د قرات لپاره، د تکبیر تحریمې لپاره، د الحمدلله لپاره دومره اندازه ویل چې دا خپله خوله او شونډان سره وشورېږي او دا حرف صحیح ادا کول تا ته معلوم سي، دا لازم دی. د دې بغیر حرف او قرات نه ادا کېږي.